د بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. د دې ساعت خبرونو ته مو زه سید عمر احمدي هرکلی کوم. په مزار شریف ښار کې د قومونو یووالي او همغږۍ تر نامه لاندې غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت، د جرګو مرستیال او د بلخ ولایت سیمه ییزو چارواکو قومي مشرانو ګډون درلود. په پیل کې د بلخ ولایت مرستیال د خلکو په منځ کې د بې اتفاقۍ رامنځته کولو په اړه معلومات وړاندې کړل. نوموړي زیاته کړه چې په هیواد کې ملي ثبات او یووالی نشتون پردیو ته په کور کې د لاسوهنې زمینه برابروي، چې اوس یو واحد اسلامي نظام ته چتر لاندې ټول په ګډه باید د اسلامي موخو ترلاسه کولو لپاره کار وکړو. در مقابل اینها رزم دادن، شهید دادن، خون دادن و علمای مؤثر شدن. الحمدلله اینا را کشور افغانستان بیرون راندن، اینا شکست خوردن، رسوا و ذلیل شدن. و الحمدلله مسلمانان مهم است که متحد شود، متحد، وحید، یکجا. همه مسلمانان برادر یکدیگر است. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو مرستیال د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل که چیرې د مسلمانانو په منځ کې ملي یووالی نه وي، نو د دې امکان شته چې یو ځل بیا پردي د افغانستان په خلکو حاکم شي او د خلکو ازادي سلب او له منځه یوسي. محترمینو، د دې اتفاق او د دې وحدت نتیجه دغه ده چې نن موږ تاسې آزاد د خپلو مشرانو سره، د خپلو استادانو علماء کرامو سره لیدلی سو او دلته استقلال او ازادي لرو. همدارنګه په دې ناسته کې یو شمېر قومي مشرانو او مخورو د ملي ثبات او یووالي په ټینګښت خبرې وکړې. هغوی وویل دا د افغانانو د یووالي برکتو چې په هیواد کې د اشغال ټغر ټول او خلک د امن په فضا کې هوسا ژوند تیروي.